کابل چې ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان او راتلونکو کړکېچونو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې لیکلي له اوږده ځنډ وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې د یکشنبې په ورځ اعلان شوې. وړاندې راغلي له دې سره مل د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نمایندانو د ټاکنو یاده پایله نه ده منلې او دا یې پر ولسواکۍ او ډیموکراسۍ کلک ګزار بللی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور بهتره به وای چې د ټاکنو کمیسیون او کورنیو بهرنیو څارونکو بنسټونو د ټاکنو د پایلو تر اعلان مخکې د بحران د مخنیوي په هدف رغنده رول لوبولی وای او په دغه بهیر کې شته ټول شکونه یو څیړلي وای او د معترضینو هر سوال ته منطقي او قانع کوونکی ځواب پیدا کړی وای. د ملي ارمان ورځپاڼې هم د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلو په اړه لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان خلک نور د انتخاباتو په پروسه بې باوره شوي او فکر کوي چې د دوی رای اغیزمنې نه دي او نه حسابیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه ونه کړي هیواد به بحران طرف ته ولاړ شي او تروریستان به له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه واخلي. د هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له 3 میاشتو ځنډ وروسته پرون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې دغه اعلان یو شمېر غبرګونونه هم لرل خو ملګرو ملتونو او امریکا پر کاندیدانو غږ کړی چې د دغه بهیر د وروسته پړاو د بشپړتیا ساتنه وشي او د ټاکنو پایلې ومني. وړاندې راغلي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان سره ملت د آرامۍ او هوساینې احساس وکړ ځکه ملت له سختو ننګونو سره مخ و او په ساړه ژمي کې نور د دې هیڅ زغم نه لره چې له ستونزو سره